د نازي اقبال باره کې داسې خبرې ډېرې زیاتې شریکېږي چې ګنې هغې یو څه بېهوده کار کړی دی او داسې غلط کارونه یې کړي دي. نو ویډیو موږ ته یو چا راولېږله چې موږ وکتله نو خفه هم شو په دې خبره باندې چې پښتنو باندې ولې داسې کارونه شوي دي. که تاسو ویډیو کتل غواړئ مکمل ویډیو به تاسو سره دلته شریکوم، نو چېرته هم مه ځئ، موږ سره تر اخره پاتې شئ ځکه چې تاسو به دغه ویډیو ګورئ، بیا به د ویډیو نه پس تاسو په خپله دا فیصله کوئ چې آیا دا کار رښتیا سندرغاړي نازي اقبال کړی دی او که نه دا بل څوک د هغې پسې هسې پراپیګنډه کېږي. دوستانو تاسو ته معلومه ده چې نازي اقبال چې د هغه اوس مهال په لندن کې زندگی تیروي او لندن یا دغه امریکا یورپ دا داسې ملکونه دي چې هر څوک هلته لاړ شي نو هغه پسې بیا دغسې خبرې کېږي ځکه چې خلک فکر کوي چې هلته کوم خلک دي هغه بې حیا دي، خو داسې هم نه ده. هلته چې کوم خلک دي ټول بې حیا نه دي، ښه زندگی تیروي، ښه ښکلی ژوند تیروي، ښه کلتور لري. البته څوک چې غلط کارونه کوي هغه یې دلته هم کولی شي. نازي اقبال چې د څه مشکلاتو د وجې پاکستان پرېښی ځکه چې هغه د سوات سره تعلق ساتي او یو افغان تبلمار جاوید پیزا سره واده کړی، د دوی ډېره موده په پېښور کې تېره شوله، خو بیا د نازي اقبال پلار هم چا پېښور کې قتل کو او د دوی نور هم داسې څه کورني مشکلات را پیدا شول، نو دوی د دغه وجې نه پاکستان پرېښودو، لندن ته لاړل. نازي اقبال په زرګونو لسګونو سندرې پښتو ته ویلي دي. اوس مهال چې د هغې د دغه کومې ویډیو باره کې خبره کېږي، خلک وایي چې د هغې یو خرابه، یو بېهوده، یو غلطه ویډیو راغلې ده او نن سبا په سوشل میډیا باندې دغه ویډیو ډېره زیاته وایرل ده. نو موږ ته هم یو چا راولېږله، د دغه ویډیو په کتلو سره به تاسو ته هم داسې محسوسه شي چې دا نازي اقبال نه ده، نازي اقبال داسې کار کولی شي. په ټولو هغه پښتنو باندې، په ټولو هغه ځوانانو باندې غږ کوم چې هېڅکله هم داسې کار مه کوئ، هېڅکله هم د چا عزت سره لوبې مه کوئ ځکه چې دا کار که نن هغې سره وشو، یو څوک ورپسې پراپیګنډې تړي، نو سبا تاسو سره هم کېدلی شي یا بل چا سره هم کېدلی شي. نو خلکو پسې پراپیګنډې مه کوئ، ځانونه وساتئ داسې کارونه نه ځکه چې دا کار کول یا په چا باندې الزام تړل دا یو لویه ګناه ده.